مغز او ژبه دی کنټرول کې وساته او زما تر امر لاندې خپل ملت ته خدمت وکړه او همدارنګه زموږ د دعوت ته د خدمتګار غړی شه یا هم د کوڅو لوپړانو په څیر شه لاړ شه په ښار کې په ښکاره توګه بدماشي پیل کړه ټاکنه دې خپله ده دا ملت ته اړتیا لري عاکفه دا چې ښاغلي مسار ستا وړتیا ته په کتو داسې یو کار ته ټاکلی بیا ته نشي کولی چې اوس هم خپلو شخصي جګړو پسې وګرځې څوک چې ښاغلی مسار وشړي هغه کس خاوره هم نه مني دا خبره په یاد ولره خیر کې وای دا ملت ته اړتیا لري وای په ځان کنټرول ولره وای د تل په څیر ژوند وکړه لکه زه چې کوم بل څه کوم اوس زما دښمن د دې هېواد دښمن نه دی د دې ملت دښمن نه دی هغه مې لاسته راغلی و باید همالته مې ویشتلی وای هېواد به مې له یوه لوی رذالت نه پاک کړی و دا خو کوم لوی کار نه و که نه لوی کار و که څنګه اوف مورې عاکف رور خو بیا په غوسه دی لایلا ولې دې هغه زما له لاسه وژغوره ولې دې پرې نه ښودم چې هغه مې په سر ویشتلی وای هم به زه ارامه شوی وم هم به دا ملت سمه ده ارامه شه شکر غصه دې کنټرول که سمه ده خدای ته ما له کنټرول نه مه باسه ته له ما سره مرسته وکړه څه شوي خیري ولې حیران ودرېدې نه ځکه داسې ولاړ یم چې ما کومه څه پیړه ونه وهې اوس به مې تا ته م ویلي و خیري بخښنه غواړم له تا نه مخکې باید هغه رازیل پیکاس په څپېړه ووهم او هو اندېښنه مه کوه تر څو چې ستا وار را رسېږي ډېر وخت به تېر شي خیري ښه شپه خیري ښه وخت ښه شپه وروره تا ته هم ښه شپه ومې ویل که نه حسین دا کار وکړه پولیسو ته یې هر څه ویلي زه یې هم تباه کړم تا نشي تباه کولی اندېښنه مه کوه هغه څنګه ځکه چې هغه خپل ځان وژلی خپل ځان یې وژلی کم عقل سړی و د شرف عزت او حیثیت لپاره یې خپل ځان وژلی ته په دې نړۍ کې نورې څه بلاوې غواړې هلکه پیکاسه دومره مه په غوسه کېږه که نه نو تاسې ته به زیان ورسېږي داسې یو څوک به دې په دې خولې ووهم چې نور هېڅکله خوله خلاصه نه کړې که خوله مې خلاصه نشم کړی تاسې ته به څنګه نظر درکم دې حالت ته وګوره ارجانه د حسین په څېر زړور ځوان او تکړه کسان ځان وژنه کوي خو موږ دې لیونډي سره چې ځان ته چیکواره فکر کوي داسې پلانونه جوړوو چې له وسې مو پورته دي خو تاسې زما زړه ماتوئ ښاغلیه څه چې هېڅ بدن کې نه وي هغه نه ماتېږي وګوره ارجانه یا زما خبرې ومنه او یو انقلابي اتل شه یا هم راضي شه چې زه هغه ویډیوګان انټرنیټ کې خپرې کړم او ته رذیله او رسوا شې ما ستا لپاره خپل مسؤلیت ادا که پیکاسه معلومات مې درکړل تاسې هم ماته اصلي ویډیوګانې راکړي دي داسې خو نه ده چې در مې کړې البته چې ویډیوګانې مې درکړې خو اصلي ویډیوګانې نه وې بلکې کاپي وه خو ما سره د ژمنه کړې وه پیکاسه ما خو خپل مسؤلیت ادا که تا هم باید ادا کړی وای اوس تا لکۍ لاسته راغلې ده کم عقل یم چې دومره ذریعه خوشې کړم تباه شوم ژړا دې بس که خبره واوره که د یوې ورځې په لړ کې د کرپ شوو لیکونو هغه اله رانوړې هغه ویډیو به پرته له سانسوره رسنیو ته ورکړم ټولو خلکو ته به رسوا شي هم به د یونیفورم له لاسه ورکړې هم به د دنده له لاسه ورکړې راځه ملګري چې لږ یو به درکړم یا زعفراني چای درکړم مغزه به دې ارام شي یوازې یوه ورځ وروسته له هغه به اله بیرته ویسې داسې به څوک پوه نه شي چې غلا شوې هغه وخت به اصلي ویډیو لاسته راوړي او هودا مه هېروه موږ دومره وخت تا ته خدمت وکړه تا ناموس هم سړی جوړ کړ پیسې مو درکړې ته له هماغه وخته پوهېدې چې زموږ دا کارونه بې له کومې موخې نه دي پوهېدې چې هسې بې ځایه مو
پتا پانګه چونه نه ده کړې که نه که غواړې د ارامه ژوند ته دې دوام ورکولی شي یا هم تا به ټولې نړۍ ته رسوا کړم همدا اوس ټول غونډې لپاره راوغواړه خو د غونډې لپاره لږ څه ناوخته ده ګرانه ټول به اوس ویده وي د څه شي خوب ته ویده یې زه ویده یم هغوی باید ویده نه شي هغوی ټول راوغواړه بیړه وکړه امر مو پر ځای کېږي زه په یوازې ځان هغه آله څنګه غلا کم هر څنګه چې کېږي یوه لاره پیدا که نه شم پیدا کولی ته یو ځل له پیکا سره خبرې وکړه کیدای شي ارامه شي تا خو ولیدل ما خپله ټوله هڅه وکړه که غواړې د یو ښه عسکر په توګه ژوند ته دې دوام ورکړي نو د پیکاس خبره ومنه ګرانه په خبره باندې پوه شوې هغه دلته راوړه په خیر راغلی ښاغلیه څه ته خو به اړتیا نه لرئ ښاغلیه آرامتیا ته اړتیا لرم ښاغلی مساره ته چې هر څه وایې ویې وایه خو هر څنګه چې کېږي زه هغه ملکه پیدا کوم یې او هرومرو ورسره حسابي کوم هر څنګه چې وي د هغې آلې یوازې یوه ورځ پاتې کېدل موږ سره بسنه کوي ګرانه پیکاسه راته ووایه کله چې موږ کولی شو هغه راوړو بیا نو والې یې بېرته ورکوو که ته د ملنډو کارونو پسې نه ګرځېدلې بیا به زما د مغزو په خبره پوه شوی وي خو تاسې هم تل ماته سپکاوی کوئ وګوره که هغه آله ورکه شي هغوی به خپل ټول سیستم بدل کړي خو که موږ د لیکونو کوډونه خلاص کړو او آله بېرته ارجان ته ورکړو بېرته به یې ځای کې کېږي داسې به هېڅوک هم پوه نه شي چې آله غلا شوې ده خو ښاغلیه هغې آلې ته به وروسته موږ هېڅ اړتیا پیدا نه کړو یعنې نه کېږي چې بېرته یې ورنکړو کله چې هغه آله لاسته راوړم برېښنایي چپې ترې وباسم د متخصصینو یوه آله چمتو په تمه ده البته مهرباني وکړئ د هغې آلې ټول الکترونیکي او برقي سیستم به کاپي کړي تا ماته څه فکر کړی ها زه دا د چکواره جامې ولې اغوندم ها ولې ځکه چې زه هیڅ کله هم ستاسې په څېر عملیاتي کس نشم کېدلی تاسې خو وخته زما له شیطاني مغزونه هم مخ ته تللي یئ ښاغلیه زه مو حیران کړم حیران مه خفه کېږه داسې کس نه یې چې دومره زر دې له بامه وغورځوم ته به تل زما مشاور یې کایا مینیکا ښاغلیه تاسې رښتیا وایې ما کله تا ته دروغ ویلي دي مینیکایا راځه میلمانه مو راغلل ښاغلیه سمه ده لیلا ته لاړه شه مهرباني وکئ تاسې هم راشئ باید سره خبرې وکړو مهرباني وکئ مهرباني آفرین زویا راشه چې خوله دې هم پاکه کم سمه ده هله نو خوله دې خلاصه که هله نو زویا په خیر راغلی ارجانه خیر اوسئ علي دا مه هېروه موږ دومره وخت تا خدمت وکړه تا نه مو سړی جوړ کړ پیسې مو درکړې
که غواړې د آرامه ژوند ته دې دوام ورکولی شي یا هم تا به ټولې نړۍ ته رسوا کړم. ارجانه تشریفي خیرات دی. مهمه خبره نه ده. زه ستا مېرمن یم او تا پېژنم. هرومرو څه شوي؟ و مې ویل څه نشته کڼه یې څنګه؟ ما رامه پرېږده. سمه ده مه غوسه کېږه. ما وغوښتل درد شریک کې تر څو کم شي. ځم. خیرات ده پیکاسا، په دې ناوخته کې د موږ د څه لپاره راټول کړي یو؟ ومې نه غوښتل ویده اوسئ او زلزله کې بند پاتې شئ. د څه شي زلزله؟ د اردو په منځ کې زموږ د لوی ښکار شویو افسرانو ډېره شدیده زلزله به رامنځته شي. ته د څه په اړه خبرې کوې پیکاسا؟ ښکاره خبرې وکړه. د ځینو لاملونو له امله موږ بریالي نه شو چې د کرپټ شوو لیکونو اله ترلاسه کړو. ما هم د بې پلان پلي کړه. د هغو افسرانو ویډیوګانې رسنیو کې خپروو چې زموږ په آرشیف کې راسره دي. البته دا کار به زموږ ملګری نادم وکړي. زه د خبریالۍ په برخه کې تل ستاسې په خدمت کې یم ښاغلیه. خو دا کار نشي کولی. موږ د سخت حالت سره مخ شوي یو، ته پوهېږې. څه چې وایم باید هماغسې وکړې، بله لاره نه لرو. په ما هم ډېر فشار دی. مېرمن عزیزه په حقه ده، هسې هم د ټولو پام موږ ته دی. که زه ستا په ځای وای ارزو د سینان له سترګو نه به لا ډېر ډار شوی وم، ځکه چې هغه تر اوسه نه پوهېږي چې تا د هغه لور هنري وژلې ده. موږ باید د ګواښ په غاړه وانخلو. د رسنیو خبره جلا ده او هغه خبره جلا ده. ما هغه به بس کار زو، خبره مه اوږده وه. څه چې درته وایم هماغه کار وکړه. پیکاسا هسې نن زموږ دعوه خو روانه ده. 3 کاله کېږي چې روانه ده. که داسې روانه وي نو هیڅ کله به خلاصه نه شي. نه پیکاسا، زه مخکې له وخته د زوال دعوا نه یادوم. نو اعدامنامې نه خبرې کوم. د څه شي اعدامنامه؟ په ما باندې ځینې تورونه لګېدلي. دا تورونه هم د مخکې له وخته زوال په دعوا تاثیر کولی شي. مه خفه کېږئ اغلې، دا زموږ 11مه اعدامنامه ده. موږ ورسره عادت یو. بې ځایه خبرې مه کوه. زموږ ټول کارونه هغوی ته معلوم دي. تر ننه مو هر څومره بد کارونه چې کړي ټول پولیسو ته ښکاره شوي دي. له دې وروسته زموږ کار ډېر سخت دی. ما د یوې وکیل په توګه څېړنه وکړه. امکان نه لري چې هغوی ته ځواب ورکړو. د هغوی ثبوتونه په رښتیا هم پیاوړي دي. په هغې اعدامنامه کې څه دي؟ په کافي اندازه هر څه شته. د پولیسو او عسکرانو د ګواښلو دوسیې دي ښاغلیه. د پوهنتون هغه ځوانې نجونې چې موږ ترې ګټه اخیستې، د ترهګریزو سازمانونو غړو ته چې بورسونه ورکړل شوي، زموږ غیر قانوني فعالیتونه، کومې پیسې چې له بهرنیو سرچینو راغلي دي، ان په سیویس کې زموږ د پټو حسابي بانکونو په اړه هم معلومات لري. ښه نو پیسې ولې په سیویس کې دي؟ ولې به وي؟ نو لامل ډار دی. زموږ دا وږي خلک د لیوانو په څیر دي. د دې لپاره چې زموږ په مرکز کې ستونزه را پیدا نه شي، ځکه مې پیسې دلته نه دي راوړي ښاغلیه، بهر کې مې ساتلې دي. ښه نو زر تر زره باید قاضي صاحبانو سره خبرې وکړو. زه به ښاغلي سمیع ته زنګ ووهم. ښاغلی سمیع هم موږ نشي ژغورلی. هغه ورځې تېرې شوې. بروکراتانو نه معلومات نشو اخیستلی. اوس له موږ سره د خبرو کولو نه هم ډارېږي. هغه څه چې موږ ته زیان رسولی شي، هغه سندونه دي چې د خلکو په سترګو کې موږ کوچني ښکاروي. که په دې برخه کې هغوی سره څه نه وي نو هر څه ته پلمه پیدا کولی شو. په خواشینۍ سره هغه هم شته. بیلتون غوښتونکي ترهګري سازمان غړو ته چې موږ کوم بورسونه ورکړي، کردانو سازمان سره چې موږ کومه مرسته کړې ده، عسکري زده کوونکو دوکه کولو لپاره هم، زموږ هغه کورونه چې د عسکرانو او نجونو یو ځای کېدو لپاره مو جوړ کړي، د علویانو او کردانو په منځ کې چې موږ کوم فعالیتونه کړي، د سونیانو راپارول او د هغوی اړوند عبادت ځایونو پاتې ټول شته. هر څه له ثبوتونو سره دي. وروره باور وکړئ، اوس خو تاسې څوک هم نشي ژغورلی. هو څه دي؟ دومره زر دې خرڅ کړو؟ موږ او تاسې خو جلا نه یو، ټول یو ځای یو. ټول یو ځای یو، خو څوک چې دومره تېروتنې وکړي بیا خپله سزا هم ویني، همداسې نه ده؟ هر څوک له خپلې پښې راځړېږي. بې ځایه خبرې مه کوه. په جوماتونو کې تحریکي تبلیغ په وخت کې لومړی تا ستونزه جوړه کړه او موږ دې رسوا کړلو. تا په غره کې قهوه څکله او ویل دی چې د کردانو حرکت
ډېر لوی شوی دی که نه د هغوی مشر ته د ګلان ورکول او همدارنګه هره ورځ به د شعار ورکاوه چې سلام ای خپلواکه کردستانه. بس که نو یو ځل خو د احساسات دومره ډېر شول چې آن ځان د جزیرې مشر وګڼه، هغه هم د تلویزیون پر مخ. او ستا د دې کارونو ثبوتونه ټول په انټرنیټ کې مشته. خلکو ستا له امله د مخکې له وخته زوال په فعالیتونو او آن زموږ په کارونو باندې شک پیدا که. په هر حال زما مغزو ته یو فکر راغی. زده کوونکي به راوپارو چې ووایي زموږ بورسونه راناخیستل کیږي، زموږ تکړه ښوونکي زندان ته لیږل کیږي، دا خلک به راوپارو. موږ په هر سازمان کې لسګونه کسان لرو چې بورسونه مو ورکړي دي، هر وخت رانه پیسې اخلي. اوس نه باید خپل ځان لږ وښوروو که نه؟ ګټه نه کوي. هېڅوک هم نه غواړي چې زموږ لپاره کار وکړي. او حکومي زده کوونکي چې ته یادوې د هغوی شمېر دومره ډېر نه دی. ډېری زده کوونکي د پیسو لپاره راتلل. څوک چې زموږ لپاره کولی شي کوڅو ته ووځي لږ دي، هغوی هم ټول رسوا شوي دي. زه اوس څه وکم؟ څه وکم؟ لکه چې ته هم د لارې پای ته راورسېدې. ښه ده چې د حسین په څېر ځان ووژنم. بهرني هېوادونه به مرسته راولېږي پیکاسه. په دې اړه فکر کوم چې هغوی ته څنګه ځواب ورکړم. تاسې وایئ چې مرسته به وکړي که نه؟ زه هسې فکر نه کوم چې دا به ښه فکر وي. ښه نو ولې؟ په هغو ثبوتونو کې دا هم په ډاګه شوي چې موږ په ختیځ کې څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. خو هغوی هیڅ کله هم داسې ګواښ په غاړه نه اخلي. د هغوی تګلاره هم دا ده، څوک چې ولویږي نور یې هم وهي. تاسې بې مرستې لارې ته راوتلي یې عزیزې. سمه ده، د بېلتون غوښتونکو او ترهګریز سازمانو غړو ته مو بورسونه ورکړي، خو دا نور فعالیتونه مو بې ځایه وه. باید له دین پلوو سره مو هم مرسته کړې وای. هغه کار مو هم کړی دی. دا هم په ډاګه شوي چې څنګه د جوماتونو ماسته دننه شوي یو. د شنه کاکتوس پروژه مو اوس ټولو خلکو ته ښکاره شوې. تاسې څه کړي دي؟ هر څه مو پای ته رسولي. زه خو باید خپل پاسپورت چمتو کم نو. سمې خبرې وکړه بې شرفه. دا کارونه د مشرانو په امر ترسره شوي او په خپل سر مو څه نه دي کړي. که بل ځل موږ او ځان سره جلا کې بیا به تا خپلو نیکونو څنګ ته ولېږم. هسې نم که داروین ته وویني تیوري لپاره به یو ثبوت پیدا کړي. ډېره بده ده. موږ هڅه کوو چې له دې حالت نه ځان وژغورو. هو وګورئ، یو بل فکر مې هم مغزو ته راغی. تر نن ورځ پورې چې رسنیو کې ستاسې لپاره چا ډېر خدمت کړی او هغه اتل چې ټول عمر یې زده کړو کې تېر کړی دی او تکړه ډاکټر دی، د دې سړي ډېر تبلیغات مو کړي، اوس به یې هم وکړو. د رسنیو مسؤلین یوازې سیریالونه ښه جوړولی شي، د هغوی پیسې هم موږ نه اخلي. کله چې دا ثبوتونه ښکاره شي له هغه وروسته لیکوالانه موږ نه دفاع نشي کولی. هغوی به له دې ډارېږي چې د خپلو خبرو لاندې پاتې نشي. اوس نو هیڅ ځان نشي خورولی. ډېر لږ وخت مخکې تاسې او هادرول زموږ تر ټولو کلیدي استخباراتي غړي وای، زموږ د تبلیغاتو څیرې وای. ستاسې په مرسته مو هڅه کوله چې مخکې له وخته زوال سازمان بې ګناه ثابت کړو. اوس تاسې خپل دې حالت ته وګورئ. ښه نو اوس به څه وشي؟ زموږ یوازینۍ هیله انقره استانبول کې د بوکراتانو په لومه کې ولیدل دي. ځینو مو د مېرمنو په توګه، ځینو ته مو د کارکوونکو په توګه خپل نجونې ورلېږلي دي. هیله لرم چې د دعوا یو قاضي هم په خپله د لومه کې راګیر کو ملګرو. یعنې ستاسې کار سخت دی؟ یعنې زموږ کار سخت دی؟ ښه نو بیا هم ستاسې یوازینۍ هیله زه یم. د تل په څېر به موضوع بدله کړم. وبه وایم دا ادعانامه د پولیسو او جماعت پلوو کسانو هغه لوبه ده چې معاصرو عالمانو ته یې جوړه کړې ده. پولیسانو دا بې بنسټه اسناد هلته رسولي دي. د دې دعوا لوی څارنوال لومړی وزیر دی او هو دا ادعاګانې ټولې بې بنسټې دي. هو هیڅ کوم بنسټ نه لري. د پلټنو په پایله کې به هر څه ښکاره شي. دا دعوا ټولو ته ښکاره ده چې څومره سپېڅلې ده.
حکومت د ټولو خلکو خبرې اوري. څنګه ده ها ښې خبرې مې وکړې. ووایئ چې موږ اوس یوازې پاتې یو. ښه نو څه وکړو پیکاسا؟ له خپلې لومړۍ ستونزې نه به یې پیل کړو. هیڅ نیوکه نه منم، موږ مجبور یو. له ارشیف نه د یو دوه عسکرانو یا بروکراتانو پټې ویډیوګانې نادم ته ورکړه چې خپرې کې بیا به ګورو. خو هغه پټ ارشیف یوازې زما د ژوند ضامن دی پیکاسا. هغه تا ته نشم درکولی. خو زه دې دلته په سر ویشتلی شم عزیزې. خبره ډېره مه اوږده وه. نادم ته یو دوه ویډیوګانې ورکړه. هلئ له دې ځایه ووځئ. ووځئ. امر صاحب د څېړنو په پای کې مې پیدا کړه چې ارجان افسر دلته اوسېږي. تا کله څېړنه وکړه هلکه؟ ته خو له موټر نه ښکته هم نه شوې. ما بخارۍ ګلانه کړه چې ستا سړی ونیسي. تا ته مې امر درکړه او عملیات مې منظم کړل. زه به اوس تا ته ښکاره کړم چې تنظیمول څه ډول وي هلکه. امر صاحب دا سړی ما په ښکاره ګواښوي، ډاروي مې. خیري خپل کار وکئ، یو مو دلته پاتې شئ او یو له ما سره پورته راشئ. خیري به پاتې شي. هو دا خو اوس امیر دی، عملیات به تنظیم کړي. ځان لا تفنه هم تکړه یم وروره. تاسې عملیاتو ته لاړ شئ، زه به مو دې ځای نه وڅرم. ارامه اوسئ. امیر صاحب دا بلا اوس له کومه شوه؟ موږ خو ډېر ارامه وو. بخیلي کوي امر صاحب، دا ډېر یو بخیل انسان دی. ما نظرانه کې وروره، نوکانو ته دې وګوره. خیري نیازي ته ما سره راشه. دا د موټر کې کېني چې ګرم شي. ژوندی اوسئ امر صاحب. ها که زه وشولم خبره کې خبر راکئ، مرستې ته به درشم. دا څه بلا هلک دی. زویه زه تا ته یو ښه پلار نه شوم. ګرانې مېرمنې، تا لپاره مې د یو ښه خاوند مسؤلیت ادا نه شو کړی. د بې شرف په څېر ژوند مې وکړ. داسې کارونه مې وکړل چې اوس تا ته مخامخ کتلی نه شم. ښه به وي چې د حسین په څېر باشرفه مړ شم. انشاءالله خپل حق به مو راوبخئ. راځه نیازي چې وینیسو. ها څنګه مې چې وویل، که څه وشول مه شرمېږئ، راته ووایئ. ډېر تاسو ته نږدې یم. خیري مخکې له دې چې سر دې مات کم نور غلی شه. لا حول ولا هله نیازي مخکې له دې چې پیښه وشي. سمه ده امیر صاحب، خیري نه چې لرې اوسم. که د مرمیو باران کې موسم خوشحاله یم. ته ډېرې بې ځایه خبرې کوې نیازي. نه غواړم زما وروستی انځور په سترګو کې دې پاتې شي چې تا وځوروي. ارجانه ته د تمانچې سره څه کوې؟ نږدې مه راځه نزهت، ځان وژنم، نږدې مه راځه. نه داسې مه کوه. د زوی په اړه دې فکر وکړه، زما په اړه فکر وکړه. لیونتوب مه کوه، موږ یوازې مه پرېږده. ومې ویل مه رانږدې کېږه، مه راځه. همدا کور دی امیر صاحب. وسله دې چمتو که نیازي، باید تل تدابیر ولرو، هر څه امکان لري. ارجانه هیله کوم دا ماته راکه. ومې ویل نږدې مه راځه نزهت. د ځان په اړه دې نه زما په اړه فکر وکړه، لږ د زوی په اړه دې فکر وکړه.
دا به بېله تا څه وکړي داسې مه کوه خیر دی موږ یوازې مه پرېږده ارجانه زه په کومو سترګو تاسې ته وګورم پوهه شه که نه زوی مې هم له دې ځایه بوزه دا بوزه هله سمه ده هیله کوم دا بوزه ارجانه هیله کوم داسې مه کوه وګوره دروازه نه خلاصوي څه وکړو باید دا سړی له لاسه ورنکړو که غواړئ زه به دروازه خلاصه کړم څنګه له دې سره امیر صاحب سمه ده خو ما نه یې لیدلی ته د خپل کار وکړه زه داسې لارې ته دننه شویم چې شاته تګ نشته تباه شوی یم هله نو ما یوازې پرېږدئ خیر دی داسې مه کوه زی ووځئ هله له دې ځایه ووځئ ما یوازې پرېږدئ هلئ ووځئ سمه ده ارجانه ارامه اوسه زه خپل ځان وژنم له دې ځایه لاړ شئ هله زر کوئ زوی مې واخله او له دې ځایه لاړه شه وایم لاړه شه ارجانه داسې مه کوه لاړه شه زه خپل ځان وژنم داسې مه کوه خوشي که همدا اوس د وسله په ځمکه کې ده ومې وله هسې هم زه خو تباه شوی یم له دې عذاب نه ما وژغوره هیله کوم مې ولئ زوی مې مه یتیم کوئ سمه ده غالي مه ډارېږه زه پولیس یم تاسې ماشوم واخلئ او له سمه ده. کوټې ووځئ ملګری به مې در سره مرسته وکړي ملګریا ته دې هم وسله لرې که هره موضوع چې وي یو ځای به یې سره حل کړو امیر صاحب زه تباه شوی یم ما ووژنه چې وژغورل شم وګوره کورنۍ او اولاد لري د هغوی په اړه فکر وکړه هره ستونزه حل کیږي هره مسله حل کیږي بسنه کوي چې ښه فکر وکړي آرام اوسه هله دا وسله ماته راکړه سمه ده هر څه به ښه شي آرام اوسه هر څه به خدای سم کړي خانو ارجانه پیکاس هغې علي سره غوښتل څه وکړي چې غلا کولی ها ووایه ومې ویل نه پوهېږم ما ته دروغ مه وایه هلکه ما ته دروغ مه وایه که نه نو تا به دې کوټې نه د باندې ونه باسم څو ځلې یې درته ووایم زه او حسین یې وګواښلو څنګه یې وګواښلی هلکه څنګه کله چې ښوونځي کې وم یوې جلۍ سره مې وپېژندل ډېره موده راپسې وه خو ما وخت ورنکه دنده مې چې لاسته راوړه بیا مې ولیدله ما واده کړی و خو زما او د مېرمنې ترمنځ مې ستونزې وې هغې سره مې وکتل او شپه مو یو ځای تېره کړه وروسته یې بیا زه وڅارلم خو ما وخت ورنکه او هغه شپه یې هر څه ثبت کړي وو وروسته یې موږ ګواښلو چې دا ویډیو به رسنیو ته ورکم او تاسې به ټولو ته رسوا کم وشرمېدو او د هغوی د خوښې کار مو وکړ یعنې خپل هېواد او ملت ته دې خیانت وکړه مجبوره وم عاکفه وډار شو چې رسوا نه شو ځان سره مو وویل چې دا موضوع به خپل منځ کې حل کو کله چې د هېواد ته خیانت کوه د هېواد رازونه د یو څو رذیلانو باندې خرڅول نه شرمېدې او د یو څو ویډیوګانو له خپرېدو نه شرمېدې ها یو ځل بیا ترې پوښتنه وکړه چې پیکاس غوښتل په هغې آلې باندې څه وکړي په دې خبره باید پوه شو وګوره ارجانه ما ته د خپلې لومې په اړه خبرې مه کوه چې څنګه پکې لوېدلی دا خبرې ته هم ځوروي نه غواړم واورم پیکاس هغه کرب شولي کو نو آلې باندې څه کول دا راته ووایه ارجانه دا راته ووایه نور نو څو ځلې درته ووایم هغه ما نه یوازې د لارې پوښتنه وکړه وروسته یې موږ ته اصلي ویډیوګانې راکولې بل څه باندې نه پوهېږم د هغه خبرې دې هېڅ نه دي اورېدلې چې په هغې آلې باندې څه کول ها هېڅ مې نه دي اورېدلي نه پوهېږم چې په هغې آلې څه کول نه پوهېږم سمه ده عاکفه دلته راشه سمه ده ښاغلیه
دا سړی په رښتیا هم نه پوهیږي هڅه کوو ته هم په حق یې نجیب خبره کله چې هغه شغالان داسې بېوزله کسان خپلو ناوړو لومو کې وغورځوي بیا نو هغوی ورته هېڅ هم نه وایي همداسې یې پرېږدي راځه ښاغلیه د سړي سره معلومات نشته کېنه که نه نو تر اوسه پورې به یې هر څه موږ ته ویلي وو پیکاس خپل ځان سره ټول ارشیف له پامه غورځولی له دې ښکاري چې هغه ته هغه سندونه ډېر مهم دي هغوی به اوس د څه په لټه کې وي څنګه په دې خبره ځان پوهولی شو دا کار یوازې یوه لاره لري ته کوم پلان لرې عاکفه د کلب شوو لیکونو اله به پیکاس ته ورکړو د دې لپاره چې هغه اله لاسته رانوړي موږ له مرګ سره وجنګېدو اوس یې په خپلو لاسو ورته تسلیم کو ها واوره امر صاحب هغه اله به ارجان ته ورکړو هغه به پیکاس ته ویشي پیکاس به د سندونو څنګ ته ورشي او عاطف ته به ووایو چې مخکې له مخکې کلب شوو لیکونو اله کې یوه جاسوسي اله ځای پر ځای کړي څنګه یعنې کله چې پیکاس هغه سندونه خلاصوي موږ به یې له دې ځایه ګورو چې هغه څه ګوري او کوم ټکی په نښه کوي همداسې ده که نه هو داسې به پوه شو چې پیکاس د څه په لټه کې دی ښه فکر دی ډېر مې خوښ شو زمونږ او د ځوانانو توپیر همدا دی دا د پټو کامرو او فاکس مسایلو باندې زمونږ نسل ډېر نه پوهیږي ډېره مهمه ده چې یوه بله ډله کې هر ډول خلک وي او په مشوره کار وشي همدا اوس به دا پلان پلي کړو سرنوال کاکا الپاره ته دلته څه کوې پلار مې دلته دی نه نشته د باندې کار درلوده ته ولې ښوونځي ته نه یې تللی وتښتېدم یعنې څه چې وتښتېدې وتښتېدم نو مې غوښتل پلار مې ووینم خدایه دلته ټولې ونې شوي دي که څنګه تا هم اوس لیونتوب پیل کړی حال به یې کوم عاقف سارګر صاحب د کلب شوو لیکونو الې منځ کې به یې د جاسوسي اله ځای پر ځای کو سمه ده ډېر ښه ښه نو کله چې پیکاس د دې الې کارول پیل کړي له دې ځایه کتلی شو چې څه کوي او څه نه کوي که نه البته لیدلی سو هغه کار ماته پرېږدئ ښه نو سمه ده عاطفه ته هم دا اوس خپل کار پیل که موږ ډېر وخت نه لرو پوه سوم ورځه عاطفه کاش د هغه ارشیف ځای موږ ته معلوم وای کاش یوه لاره مو لرلی هغه مو وروستی کار دی تر ټولو لومړی باید هڅه وکړو چې دا اله زر پیکاس ته ورسیږي نجیبه باید فکر وکړو چې څنګه ارشیف ته ځان رسولی شو هغه ته باید یوه چاره پیدا کړو رښتیا وایي بلې سرنوال صاحب څه الپر له ښوونځي تښتېدلی د سینان کور ته نږدې به سره وګورو پوهېږي د محکمې پرېکړه هم ده باید څوک پوه نه شي چې امنیت راغلی هسې به جنجال راته جوړ شي د لیدو په هیله سرنوال صاحب ښه نو الپاره هله نو راځه چې ځو چېرته د پلار څنګ ته دې ځو د بابا کور ته دې بیا یم زه هغه کور ته نه ځم هله الپاره پلار دې موبایل هلته لاړ شئ ستونزه مه جوړوه څه شوي امر صاحب خیرات دی زمونږ شوخ الپر له ښوونځي تښتېدلی چې ما وویني وای الپر ته وګوره بیخي ماته شوی یو متل دی وای با ما نشینې ما شوي با دیګ بشینې سیاه شوي زه ځم که څه وشول بیا خبر راکوئ سمه ده امر صاحب مینې کایا ارجان ولې زنګ نه دی وهلی اوس چې هغه زنګ نه دی وهلی موږ به یې ورته ووهو زړه مې په تنګ شوی زړه کې مې یو بد احساس دی هېڅ هم نه کېږي که هغه سړی هوښیار وي هر څنګه چې وي یوه لاره به ورته پیدا کړي او را به یې وړي موبایل ته دې ځواب ورکړه ورته ووایه چې ته هغه اله وروړې سمه ده بلې ارجانه حالت څنګه دی که ستونزه رامنځته نه شي وروسته به امانت در ورسیږي ډېر ښه زه درته په تمه یم حالا نو زما رایه ته باید بریالی شي پام کوه
واخلاله چمتو ده یو ځای هلته ځو زه به هلته درته نږدې یم کله چې دیاله ورکړه بیا به دواړه یو ځای راشو سمه ده وروسته له هغه زموږ کار دی سمه ده وګوره دا ستا لپاره یو فرصت دی چې تېروتنه دې جبران کړي که یوه کوچنۍ تېروتنه هم وکړو هر څه به تباه شي ته خو پوهېږې که نه پوهېږم وروره حالی نو اوس زر حرکت وکئ مه ناوخته کوئ سمه ده ښاغلیه هله نو راځه ورځه زمرایا ګرانه زویه ته څنګه یې ښه یې ښه یم پلاره ته څنګه یې ستاسې په نشتون کې به څنګه یم ولې تښتېدلی یې ستا لیدو لپاره زه نه غواړم هغه کور کې پاتې شم هیله کوم ما وژغوره ما خو به بیرته هلته نه لیږې که نه وګوره زویه باید بیرته هغه کور ته لاړ شي خو ولې زه غواړم تا سره واوسم البته که زما خوښه وي هېڅکله دې نه ورکوم خو د محکمې امر دی که کومه تېروتنه وکړو بیا به د دواړو لپاره ښه نه وي وروسته له دې مو په اسانۍ یو ځای نه پرېږدي اوهو اوس لپاره هغه کور کې زه تا ته اړتیا لرم یعنې څنګه تېر ځل دې چې کوم معلومات راکړل ما ته ډېره ګټه وکړه ته له دې وروسته هلته زموږ جاسوس یې دا ته څه وایي نجیبه مره څارنوال صاحب الپر په هغه کور کې موږ ته هم ګټه را رسولی شي سینان او ارزو له عزیزي او پیکا سره ډېرې نږدې اړیکې لري که الپر هلته وي په ډېر څه پوهېدلی شو خو دا اصل کې قانوني کار نه دی او هو دا کار به الپر لږ اکثره مخکې څارنوال صاحب الپر په قانوني ډول هغه کور کې اوسېږي د محکمې پرېکړه ده هر ځای کې چې جرم کېږي د هېواد هر وګړي دنده ده چې پولیسو ته خبر ورکړي د ګواښ موضوع ته که راشو زما زوی د ژوند له لومړۍ ورځې نه تر نن ورځې پورې تل ګواښ سره ژوند کړی تاسې زما په اړه فکر مه کوئ زه خپله ټوله هڅه کوم زما له برکته به هغوی ټول زندان ته ولېږئ زه به هم پلار ته به مې ورسېږم ډېر پام وکړه چې څوک در باندې پوه نه شي هسې ځان ته ستونزه مه جوړوه هېڅوک باید په څه پوه نه شي هیڅ چا سره ضد مه کوه دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده الپر جانه سمه ده سمه ده اندېښنه مه کوه هغه کور کې هر ډول جاسوسي او پټ کارونو مسؤل زه یم سترګې او غوږونه مې ښه خلاصوم هر ډول ستونزه به ورته ووایو نورې کلمې مه کاروه که کوم څه ته دې پام شو پلار ته دې خبر ورکړ انکار به ترسره کړي خو زه موبایل نه لرم دا واخله پام کوه چې څوک یې در سره ونه ویني ومې ویل اندېښنه مه کوه پلاره زه د جیمز بانډ شاګرد یم هغه نه کم نه یم الپر یم پلاره ماته یو لقب هم پیدا که الپر ښه نوم نه دی وای دومره زر هوا ته مالوزه هله نو اوس مخامخ کور ته لاړ شه دا ورځې به هم تېرې شي انشاءالله اندېښنه مه کوه اوس به اسانې تېرې شي پلاره زه هغوی ټول ختموم ډېر زر به تاسې دواړه بیرته سره یو ځای شئ انشاءالله انشاءالله ورځه ګوکان رور به تا کور ته ورسوي الپر باندې پام کوه په سترګو امیر صاحب ته ډاډه یې چې ښه کار دې وکړه تېر ځل چې معلومات راکړل موږ ته ډېر ګټور ثابت شول د کرب شوي لیکنو علامه وژغورله ته خو داسې وایې خو نه پوهېږم دا کار زما هېڅ خوښ نه شو هر څنګه چې وي هغه ماشوم دی تاسې ارام اوسئ هغه زما زوی دی هغه په اسانۍ سره څوک نشي ګیر کولی هله نو البره سر له همدې شېبې ستا پټه دنده پیلېږي
شو هغوی خو دلته راځي. مهرباني مننه کوم. پیکاس بیا لیونتوب پیل کړی. هو هو دا آرشیف موبایل ټولو خلکو ته رسوا که دا یو لوی لیونتوب دی. موږ ټول به تباه کې. باید یوه لاره پیدا کړو او قناعت ورکړو. خدای دې وکړي چې له کومې ستونزې پرته دا کار حل شي. زه بیا هم نارامه یم. په هر حال راځه چې لاړ شو. لاړ به شو. زما په ان آرشیف باید خوندي ځای ته ولېږدوم. اندېښنه مه کوه، آرشیف خوندي ځای کې دی. ډېر کلک او خوندي ساتل کېږي. د چتلي کلي باغچه لرونکي کور کې مې ساتلی. نن هلته مېلمستیا کوو. د څه شي مېلمستیا؟ پوه شه نو. یعنې د آرشیف لا لوی والي لپاره. آلپار څه؟ د میز شاته پردی. حالا راشه پیشو راشه آشوخه اوس راته ووایه ته دلته څه کوې؟ زموږ خبرې اورې که څنګه؟ الله الله الپر زنګ وهلی دومره زر. بلې زویه دا ته څه وایې؟ ایوه اوس لوی جنجال کې ولوېدو وروره. باید یوه لاره پیدا کو او هلته دننه شو.